السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. محترمینو، دوه شان چې الله پر راضي کیږي او جنت ته مو ورولي او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ملګري ور باندې راځي، هغه درود او سلام دی. درود به پر محمد صلی الله علیه وسلم باندې وایي او سلام به ور باندې وایي. هغه الفاظ د سلام او الفاظ د درود مو ټول راستولي دي په بار بار باندې. نو ځکه وایي السلام علیه، دغه سلام پر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې ویل افضل د افضل دی د مریانو تر ازادېدلو. او د مری متعلق رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وکه چا مری آزاد کی، الله جل جلاله به په مقابله کې د دغه مری د ازادېدلو دی له اور څخه آزاد کی او جنت ته به داخل کی. نو دلته چې ته سلام پر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې ووایه، نو دا خپل بدن دی پر دوزخ حرام کی، دا خپل جسد دی اهل جنت جوړ کی. او بل چې ته پر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې سلام وایه، دا ستا د سلام په مقابل کې الله پر تا سلام وایي. وسلام من الله عز وجل، دا الله له طرفه سلام پر بنده باندې دا افضل بهتر دی من 100,000 جنه، هغه تر زرو جنتو. دا د الله سلام د مؤمن لپاره خیر دی. ځکه که الله جل جلاله مؤمن ته ووایي چې السلام علیک یا ابن فلان، ای د فلان کې زو، یا السلام علیک یا بنت فلان، ای د فلان کې لوري، نو د الله په سلام کې جنتونه رالل، د الله په سلام کې د دوزخ څخه نجات ته راغلی، د الله په سلام کې ټول نعمتونه چې الله جنتیانو ته ورکوي د هغو خاوند او مستحق شوي. نو فنسأل الله العظیم، د الله څخه موږ سوال کوو چې د دغه سید المرسلین صلی الله علیه وسلم محبت زموږ په سینو کې ډېر، وان د دې سوال کوو چې په جنت کې د ده ملګري را نصیب کړي. آمین ثم آمین. نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره محبت، د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره مینه، هغه په سلام او په درود باندې راځي. الله دې موږ تاسو اهل د سلام وګرځي. الله جل جلاله دې موږ تاسو ته توفیق د ډېر درود شریف او د ډېرو سلامو راکړي. نو ځکه امام اخصائي رحمت الله علیه فاکثر من الصلاة علی سید السادات، ای مؤمنه ډېر درود وایه پر سردار د انبیاو باندې، ډېر درود وایه، دومره درود ووایه. وایي هر درود چې ته وایې د هغه په مقابل کې الله لس واره پر تا درود وایي، یصلي درود وایي پر تا باندې، علیک پر تا باندې جبار الارضین والسماوات، هغه د مځکو مالک رب او د اسمانو مالک رب، هغه پر تا لس واره درود وایي. بلکې لس واره درود در باندې وایي الله جل جلاله، خو لس ګناهونه دي هم له یوه درود سره معافیږي او لس درجې دي هم په جنت کې لوړیږي او د ملائکو درود هم در باندې ویل کیږي. علیک فی دار المقام صلی الله علیه وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم په نه درود ویلو کې بیا ته موږ ته الله جل جلاله څومره په قهر کیږي او الله څومره راڅخه ناراضه کیږي. نو یو روایت کې راځي وایي که څوک درود شریف نه وایي، دعا په ابعاد او په لرېوالي ورته سوې ده، دغه سړی د الله د رحمته لرې دی، د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ملاقات څخه لرې دی، او د دغه سړي به خاتمه پر شقاوت پر بدبختي باندې وي. او هغه څوک چې درود شریف نه وایي لار د جنت یې ورکه کړله او دخول د نار او دوزخ لره به ځي. او هغه څوک چې درود شریف نه وایي هغه ته صفت د جفا ورکول سوی دی چې دا جفاکار امتي دي. الله دې موږ تاسو په وفادارو امتیانو کې موږ تاسو حساب کې، الله دې زموږ تاسو ژبې او زموږ تاسې د اولادو او د قریبانو ژبې په درود او په سلام باندې مشغوله وګرځي. سبحان نمبر 204 تر 303 الفصل الثالث القول البديع في الصلاة على حبيبي شفيع صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم
نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره صحابه کرامو نهایي محبت درلودی. هغو کې یو زید بن حارثه و چې د ده مور روانه وه، سعدا بنت ثعلبه د قریبانو کره. نو دا چې د قریبانو کره روانه وه، غله ورباندې پیر سو، بچی یې ورڅخه وتښتاوه. هغه بچی یې یوړل سو زید بن حارثه د عکاظ په ښار کې خرڅ کړول سو. په قریشو کې یو چا رانیوه چې هغه حکیم بن حزام و په 4,000 درهمه باندې. خو دغه زید بن حارثه د رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک کره راځي، د رسول الله صلی الله علیه وسلم د کورنۍ مریی جوړیږي. کما چې خدیجة الکبرى رضی الله تعالی عنها د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره واده وکړي، نو دغه زید بن حارثه یې تحفه کړي محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته. د زید بن حارثه قریبانو حج ته راځي، په حج کې زید بن حارثه ویني، بیا ځي د زید بن حارثه قریبان خبري چې تاسو زوی موږ په مکه مکرمه کې ولیدي. نو د زید بن حارثه پلار او اکا راځي، پیسې ورسره اخي. د عربو پخوا د عادت درلودی خلک یې غلا کول، ډېر بدماشه خلک وه. چې رسول الله صلی الله علیه وسلم رالی، الله هدایت ورته وکړي دي ته. نو د زید بن حارثه پلار او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته رالی، او بیا یې ورته وویل ای د عبدالمطلب اولاد یې، تاسو خو د الله همسایګان یاست او تاسې وږي مړوئ، تږي اوبوئ، خو موږ راغلي یو، زموږ ورکه سوې ده. که تاسو زموږ سره کومک وکړئ او زموږ ورکه موږ ته په لاس باندې راکړئ. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وایي څنګه ورکه مو سوې ده چې زموږ په وس پره یې هر څه به در سره وکړو. هغه ورته وایي غلامه که زید بن حارثه ستا مری زید بن حارثه دا زموږ ورکه د غواړو یې او پیسې درکوو، خو ډېرې ګران مه راباندې خرڅوئ. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم څه ورته وایي؟ وایي زه تاسو ته یو خبره کوم، زید بن حارثه به راولو او هغه ته به ووایو کله تاسو